سلامونه نیکی هیلې احترامات می قبول کړی د ځاځي بابا ادبي او کلتوري ټولنې د شاعرانو بنډار مینوالو زه او امان الله جلال الدین افغان صاحب دی او بیا به ورځو اصغر صاحب ته او اصغر نه به خبرې واورو خو اول قدم کې ټول افغانستان ځورېدلي کړېدلي او مظلوم ولس ته د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم خدای دې وکړي چې دا کوچنی اختر چې د 1401 کال تعلیمي کال البته که کمرې نه وي نو دا اختر یې په خیر او خوشحالۍ سره پیل کړی وي او جلال الدین صاحب ته ورڅو سلام علیکم امان الله جلال الدین افغان صاحب وعلیکم السلام تاسو ته او د پکتیا سپینې شګې ته ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم الله دې وکړي چې کمکی اختر خوشحالۍ سره ولمانځئ سولې اختر ولروئ نو تاسو مخکې دا خبره وکړله چې دا د دغه په باره کې د لباس په باره کې مخکې انداري وجونه وو اندا شاړې وي اندا لونګې وي جګې لونګې وي او هغه وخت کې سپین به زیړ به خط وو سپین به پورتوګ وو چورکونج به لمنه وو دوی وو لاشل ورځي وو مخکې غره ته تللی وو ونه به چاپا کوله په حساب به ګوډه خنه به ورته وي دوی به راوړل غزي کې کوټانه غونه حساب جوړ کړل او پوسه به لرګي مرګي به په واچول خو دیت پښپانی به دوی اخشي ته ور واچول او ګرچا بیره بو ډولونه وو سرنی بو باجې بو وي او دوی به ورنه ګډیدل خو خای اغنه لګ لګ په تفاوت سره بیا هم چې نن زه په واله ورځ د کابل نه زه راغلی یم او زه خپله د شګې کلي یم فلحال زه په کابل کې اوسېږم زه ډېر خوشحال شلم زه ډېر د اسلامي اماراتو هم خوشحال شلم چې دوی خپل هم هغه د ټیپونه چلاندي او ما ته چا وویل چې ډولونه هم دي او دوی تر اوسه پرې چا سره کوم هغه نه دی کړی دوی نه ډېره زیاته مننه الله دې همداسې خوشحاله هر وخت مو اختر وي بختور وي او نوره زمونږ خوږ اصغر مجرم سره او د مو مشر دی او دوی سره باز دوی درې خبرې به دام درته وکړي تاسو نه ډېره زیاته مننه چې دا قیمتي وخت مو موږ ته راکړلو تاسو نه ډېره مننه له تا څخه مننه کوو اوس ورځو اصغر صاحب ته او دنه د زړه خبرې اورو بسم الله الرحمن الرحیم خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي ټولو ته د خپل اړخه د پکتیا ولایت د شهیدانو ملني شورا په استازیتوب د کوچني اختر د رسېدلو په مناسبات مبارکي وایم او هغه چا چې د سپینې شګې امنیت نیولی دی خصوصا مجاهدینو ورونه مننه کوو چې خلکو سره ښه سلوک وکړو ډېر هغه میلمانه چې راغلي دي مبارکي ورته وایو نو د ځاځي بابا ادبي ټولنې نه ډېره مننه کوم چې دلته زیار ایستلی دی تکلیف ایستلی دی دوی د خپلې خلکو دود او رواج خلکو ته ښیي چې هر یو کې داسې یو ځای شته د دوی برکات دی چې د سپینه شګه او خلکو ته مشهوره شوله ځینې خلک سره نابلده وو خو دوی دغه مبارزه ده چې دغه سپینه شګه ورسوله نو خدای دې وکړي چې دا ټول اختر د سولې اختر وي د امنیت اختر نور هم ولا دی جنګونه سر خوږېږي جنګ نشته انشاءالله بند شوی دی خدای داسې دایمي بند کړي ټولو دوستانو نه بیا مننه کوم مننه کوو چې اصغر مجرم صاحب نه او امان الله جلال الدین صاحب نه ورځو یو بل شاخصته چې مو دوی سره د زړه خواله کوو او له دوی څخه د کمکی اختر په باره کې خبرې اورو د دود دستور په اړه ورسره غږیږو ځکه چې زموږ پیج د کلتور په برخه کې هم پروګرامونه لري السلام علیکم السلام علیکم ټولو ورونو میلمنو چې دلته د اختر په دریمه ورځ د ځاځي ایوب پارک ته راغلي د ټولو نه یو جهان مننه کوم خوښ په دې یو چې د اولین اختر د مخکې کالو کې به هم راتلو خو یو غومره امنیت به نه و لکه څه کال چې کوم امنیت په ډېر خوشحالي سره راغلی ډېر ښه امنیت و نو ډېر خوښ یو چې پکتیا ځاځي ایوب کې موږ او داسې منطقه لرو چې تقریبا په ټول افغانستان کې به کمساري موږ له ټولو چارواکو څخه دا هیله لرو چې ځاځي ایوب دا پارک ته خاص توجه وکړي دلته هغه سیلانیان داسې خلک هم راغلي دي چې له کندهار هلمند کابل لوګر جلال آباد څخه مګر دلته د دوی د استوګنې لپاره
داسې شتون نشته چې دوی دلته پاتې شي، د دې مطلب میلمه پالنه وشي. نو له چارواکو څخه د موږ خواهش دا ده چې دلته د دې پارک ته خاص توجه وکړي، دلته د میلمنو لپاره هوټل انتظام جوړ شي او دې پارک ته خاص توجه وشي. نور ټولو وطنوالو ته د اختر مبارکي وایي، الله دې عبادتونه روزې هر څه قبول او منظور کړي. ډېر خوښ شو چې دغه ورونه راغلي دي دلته د نورو ورونو سره د اختر مبارکي وایي او د دې احوال اخلي. نو زیاته خو هغه دا ده له چارواکو څخه له پکتیاوالو څخه چې دا پارک زه چې څومره ګرځېدم کوم ملکو ته تللی یم، نو دغسې ساحه موږ نه ده لیدلې طبیعي، دا یو نیچرل یا طبیعي ساحه ده چې مکمله دغسې طبیعي ښکلا چې پکتیا ته الله ورکړې ده، دا یو نعمت ده. موږ باید د دې نعمت شکرګزار اوسو او د دې په آبادي کې پخواني چارواکو دې ته کار نه ده کړی، په نوم به یې ویلې چې موږ ځاځي پارک جوړوو، دې ته پرمختګ ورکړو، مګر ټکی کار مې یاد ته یو بمبه چې خلک غواړي چې اودسونه وکړي، لمنځونه وکړي، یو برموم دلته چا نه ده جوړه کړې چې د اوداسۍ اهتمام وشي. اوس موږ تقریبا یو ګنټه کې موږ یې د اوداسۍ ځای د اوبو پیدا کړی. نو ټول چارواکو څخه حتی پکتیاوالو څخه سرمایه ګزارو څخه دا زموږ هیله ده چې دلته جومات جوړ شي، دلته د اوداسو د اوبو د هوټلو انتظام وشي، ځکه دې لپاره بیا له نورو ولایتو څخه حتی له خارج څخه به هم دلته خلک راځي، ځکه امنیت ډېر ښه ده، خلک ډېر خوشحاله دي او خلک ډېر لیوالتیا لري چې آینده دلته راشي او ملي وکړي، اخترو کې خوشحالي کې ملي ورځو کې راشي. نو له ټولو دوستانو وطندارانو پکتیاوالو څخه ډېر خوشحاله چې دلته راغلي دي، هر څوک چې دی راغلي دي د دې قدمونه د الله په نیکي کې واچي او ټول نه خوشحاله وي، ژوندي اوسئ، اختر مو مبارک شه. خدای دې وکړي چې افغانان داسې اتل د سولې اختر ولري او خوشحاله ژوند ولري. والسلام. مننه کوو، ژوندی د وي، خیر اوسئ. اوس ورځو د امارات اسلامي او تن عسکر سره خبرې کوو چې دوی د عوامیانو سره څرنګه سلوک وکړل او عوامیان دوی ته تر کومه حده خوښي او خپل د زړه هغه راز دوی ته تر کومه حده ورکوي. ورځو عسکر صاحب ته السلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اول د اختر ټولو د افغانستان اسلامي حکومت بیا د عوامو ته مبارک وي، الله دې وکړي چې انداسې خوشحالۍ وشي تل، او موږ دا غوښتنه کوو چې مثال د عوامو سره باید خپله ښه سلوک وکړو، ښه وسلوک وکړو، او د افغانستان خلکو د ټولو عوامو څخه هم دغه کوو چې مثال موږ د تاسو په خدمت کې ویلوړ یو، د تاسو خدمت به کوو انشاءالله چې تاسو ته کوم مشکل پیښیږي هغه به موږ د تاسو نه په خپل سر اخلو، او خدای ته داسې خوشحالۍ تل دلته د مسلر ولي. او زه خپله د ګردیز په منصوري کلو اردو کې یم، او دلته خپل وطن ته د چوټۍ د یو څو ورځو په مخ راغلی یم، او دلته اوس چې دلته روغ ډېر خوشحاله شوم، انشاءالله ټول خلک خوشحال دي او الله دې همدا خوشحالۍ انشاءالله بیا راولي، بیا د الله راولي، او موږ چې کوم خدمات انشاءالله هغه وطن ته کوو، دین ته به کوو، اسلام ته به کوو، او ټولو خلکو ته به کوو. مننه کوم، خیر اوسئ. د ځاځي بابا ادبي او کلتوري ټولنې د شاعرانو بنډار مینوالو زموږ دا برخه د کلتور په باره کې وه. تر بل بنډار چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، ما شهنواز او جهانگیر جهانی صاحب ته، خیرجان یرمل ته او عارف شاه شوکي صاحب ته اجازه راکړئ. تاسې په لوی او بخونکي خدای سپارو. د خدای په امان.